الله الرحمن الرحیم. زما محترم مسلمانان ورونو، زمونږ د جامعه عائشہ صدیقہ للبنات کمرګې رشکې ثوابې نن لانټر دی. دا لانټر الله جل شانه په فضل سره زمونږ د علاقې کمرګې رشکې ترکې رونو په تعاون سره د دین علاوه د بار خلکو د غړې نه د چج نه د امریکې نه د یو ځای نه د بل ځای نه الحمدلله موږ سره خلکو چې کوم دی نو ډېر زیات تعاون وکړو. د هغې په تعاون سره په امداد سره الله جل شانه دا مدرسه دې ځای پورې راورسوله. مخکې هم انشاءالله موږ ته کار ډېر دی، په دې کې پلستر دی، په دې کې چې کوم دی ورونه دي، په دې کې فرشونه دي. انشاءالله دا به یو علمي عملي او تبلیغي مرکز وي. انشاءالله موږ نور هم امید کوو چې دې کې به انشاءالله خلک موږ سره ډېر امدادونه کوي، تعاون به کوي او دا به د دې د آخرت یو لویه ذخیره وي. الله دې د هغه خلکو دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله دې وله مالونو عمرونو اولاد کې برکت واچوي چې څوک دې مدرسې سره یا نورو مدارسو مساجدو مراکزو سره تعاون کوي. کریم الله دې موږ سره چې کوم دی په جنت الفردوس کې شریک کړي او الله دې زیارت د حرمین و ته بار بار نصیب کړي. الله دې وله بچیان حافظان قاریان عالمان کی. کریم الله دې چې کوم دی دنیا او آخرت ښایسته کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاکم الله خیرا، احسن الجزاء فی الدارین. تاسو خدای پاک وبخښه، نن په رشکې کې په کمرګۍ کې د یو مدرسې لانټر دی او دا نن په موږ باندې ډېره غټه خوشحالي ده، ځکه چې دا نن ډېر لوی کار دی او د وړو او د زنانو او د پیغلو د هر قسم زنانه د علم دپاره دا مدرسه تیاریږي. زمونږ په کمرګۍ کې کمرګۍ کلی چې کوم دی دا ډېر فقیر خلک دی، ډېر غریبانان خلک دی. موږ سره امدادونه خلکو ډېر زیات وکړو، د امریکې نه، د دوبۍ نه، د سعودي نه، د ترکۍ رشکۍ موږ سره ډېر ښه امدادونه وکړو او الله دې دوی له دې وزونه ورکړي. او که چېرې نور داسې څوک وي نو دې مدرسې سره نه چې هر یوې سره امداد کېږي نو دا به ډېره زیاته غوره وي چې هسې یو سړی خپل کور ته ماښام راځي نو تش نه راځي، دا یو 100 روپو څه خامخا راوړي نو خیر دی. لږ غونته دي هغه شی نیم کړي او د مدرسو کوم ځای چې مدرسه ده دې له زور ورکول پکار دی، چې ځکه چې حالت ډېر زیات خراب دی او په دې مدرسو او په دې علم او په دې مولیانو صاحبانو به زمونږ ډېر کنټرول راځي. او تاسو خدای وبخښه، ځان تیار ساتئ او ډېر حالات خراب دی او انشاءالله چې علم څومره زور شو نو دومره به په موږ باندې الله تعالی رحمتونه وروي. بابا لانټر خو واچېده که نه؟ د لانټر نه پس صاحبه په دې کې ورونه دي، کړکي دي، په دې کې نور ډېر لوی کار پاتې دی نو چې د چا د وسه څه کېږي نو انشاءالله چې موږ سره به یې کوئ که خیري، موږ سره نه د خدای د کور سره به یې کوئ. او زمونږ ډېره شکریا، ډېره مننه او الله پاک دې ورله نور د دې اجرونه ورکړي په آخرت او په دنیا په دواړو. او انشاءالله چې موږ سره به که خیري تاسو نور هم لاس امداد کوئ، ځکه چې په دې کې ډېر لوی کار دی، پلسترې، ورونه، کړکي هر څه پاتې نه شو. خو زمونږ چې دی نو د تره خبرې وکړئ او الله تعالی دې چې دی نو زمونږ عملي زندگی په لکه په زندګۍ کې زمونږ تبدیلي راولي د دې مدرسو په وجه باندې ډېر سخت ضرورت دی. او زمونږ د هغه غرونو یو پیر زه بیا شکریا ادا کوم او خاص کر د ابرار بھائی چې دی دا خپل کوششونه جاري ساتي. تاسو ټولو ته زما دا درخواست دی چې دا ویډیو شیر کړئ او خامخا چې دی نو لایک ولم ورکړئ. د ابرار بھائی د پیج دپاره
زړه کولاو کې د ثوابه आवाज زمونږه د زړونو आवाज دی او الله تعالی دې زمونږ د دې رور دا کاوشونه ټول قبول کړي والسلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اس محترم عزیزان و اوریدونکو زمون د دې خبرو مقصد او د دې ویډیو مقصد داري چې الحمدلله نن ستاسو په دعاګانو سره ستاسو په امداد سره څومره پورې زمدا ویډیو رسیږي خلک اوري ګوري نن د هغې نتیجه ستاسو مخې ته راغله تاسو ولیده چې نن زموږ د مدرسې الحمدلله لانټر دی په 21 جون باندې د دې افتتاح شوی وه په 1 جون او نن الحمدلله ډېر لږ وخت کې الله جل شانه دغه مراحل ټول لانټر ته راورسول او نن لانټر دی نو مونږ ټول اساتذه کرام او د دې کلي ټول مشران زموږ د مدرسې ټول مونږ د امداد والو د پیسو والو دغه شان په مدرسه کې د جاني مالی خدمت والو ډېر زیات مشکور یو او آیندم زموږ د هغې نه ډېر زیات ښه توقعات دي چې انشاءالله تر اخره پورې به مونږ سره هغې امداد کوي مرسته به کوي په خپله نشو کولی نورو خلکو ته به وي او که څوک بالکل امداد نشي کولی وسې نه نو کم از کم چې مونږ او تاسو مدارسو ته علماو ته مراکزو ته مساجدو ته په ښه نظر باندې ګورو دا خو هر یو مسلمان کولی شي نو دې لپاره انشاءالله مونږ دعاګانې کوو او نوافل کوو دا شان ټول مدارسو سره صرف دې سره نه بلکې ټول مدارسو سره مونږ تاسو د خپل وس مطابق امداد کوو جزاكم الله لا رسول بعد وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله زما محترم الحمدلله ثم الحمدلله منګه او تاسو باندې الله پاک لوی کرم احسان کړي الله دی دنیا ته منګه او تاسو د لږ وخت لپاره را لېږلي یو منګه او تاسو الله امتحان کوي منګه تاسو د الله د امتحان نه یو منګه او تاسو ته الله پاک اختیار را کړي مال را کړي بدن را کړي ژوند را کړي پدې کې الله پاک مونږ او تاسو باندې لوی خبره دا را کړی چې الله مال را کړی مونږ او تاسو د ټولو مؤمنانو دا شکریا ادا کوو الحمدلله زمونږ د یو مسافرو د فقیرانو اجزانو ته الله پاک یو لوی توفیق راکو چې الله د کور ابتدا وکړله او ډیرو خلکو پدې کې چې کوم دې مالی بدني مونږ سره امداد وکړو اوس مو الحمدلله خلک لګیا دي په دې خبره باندې نو مونږ تاسو دې الله نورم توفیق راکړي چې ډیر قربانۍ وکړلې او اوس هم دا اراده د خلکو دا چې په دې باندې موږ کوشش کوو چې یاره موږ سره په دې کې امداد وکړي او دا د په دې یو کس په وجه نه کېږي دا ادارې دا مدرسې دا جوماتونه دا د قوم په امداد باندې د قوم په قربانو باندې کېږي د دې دپاره د الله پاک ټولو له توفیق راکړي چې موږ د دې کوشش وکړو رونو محترمو ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي ويؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما بعض د هغه حلال مالونو نه چې موږ یې د الله په لار کې
الله په کورونو باندې د الله په کتابونو باندې په علماو باندې طلباو باندې دا ټول قربانۍ دا کیږي د دې لپاره دا علما په ملک خوار دي او تبلیغ حضرات هم په ملک دي دا جماعتونه دا مدرسې کیږي دا ستاسو په توفیق سره به کیږي مونږ سره دی الله پاک دې امداد الله وکړي الله دې مونږ ټول له توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم بس محترم دا د مدرسه عائشہ لانټر شروع دی په دې کې موږ سره د کلي ملګرو امداد کړی دی او دا شان د کلی نه بهر کسانو موږ سره امداد کړی دی د ملک نه بهر ملکونو کې امداد موږ سره شوی دی موږ د ټولو ډېره شکرګزاري کوو الله جل شانه دی د قیامت پر ورځ چې کله الله جل شانه تله لګولي وي د انصاف او دا شان په هغې کې عملونه تلي الله جل شانه دا په هغې کې په درون تول باندې وتلي ډېر خلک به داسې وي د قیامت پر ورځ باندې چې هغې میزان ته راځي نو هغې سره به د ګناهونو انبارونه وي بهترین ها خلک دي چې داسې نیک اعمال ځان سره راوړي او د الله جل شانه په تله کې چې دی دا واچي چې په هغې باندې الله راضي کېږي او دغه شان هغه د جنت عملونه وي او ماشومان دا هم چې د قیامت پر ورځ باندې د دې هغه میزان نشته دی دغه شان د کافرانو هم میزان نشته دی لیکن بیا به هم دا ماشومان وایي چې زمونږ میزان وکړي زمونږ د تولو کړی شي نو الله جل شانه به د هغې تولو کې او د هغې هغه اجر او ثواب دا به د هغې مور او پلار ته چې دی دا ادا کېږي ورکولی به شي او دغه شان د کافرانو خو سره شته دی نه او مسلمانان چې داسې نیک اعمال یې راوړلي وي مدرسې جوړې کړې وي جوماتونه یې جوړ کړي وي او دغه شان تبلیغ دعوت یې کړی وي جهادونه یې کړي وي او سیاست یې کړی وي په دیني امورو سره او د قوم د حفاظت لپاره د ملک د حفاظت لپاره او د مسلمانانو د حفاظت لپاره د دې په الله به چې دا ډېره زیاته اوچته وي نو الله جل شانه د موږ او تاسو له نور هم د نیکو عملونو چې اجر او توفیق راکړي او دغه شان الله جل شانه زموږ نه نیک کارونه تر مرګه پورې والي او الله جل شانه زموږ دنیا هم هسته کړي او آخرت هم هسته کړي او آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله پاک فضل رحم او کرم دی په موږ باندې ډېر زیات شو او په دې کلیو شو بیا په ټول محله باندې چې دا لوی کار د دین بنیاد الله پاک مونږه تاسو ته ټولو ته کېښودو دا د الله فضل او ستاسو مهرباني وه او ستاسو امدادونه دواګانې وي څومره چې مشرانو دا دواګانې کړي دي او هغه الله پاک مونږ له ټولو ته قبول کړي الحمدلله په دې شپږتم میاشتې کې دا کار چې دی نه الله پاک راغونډ کو او انشاءالله نن دغه لانټر دی نن 31 تاریخ دی که نه 31 تاریخ نن لانټر دی دا واتم میاشتې وشوې چې دا دغه شانتې الله پاک منظور کړی و او د الله پاک فضل او رحم و په مونږ باندې احسان وشو ډېر زبردست کار دی او تاسو امدادونه دي ستاسو مهربانۍ دي د ټولو او تاسو سره الله پاک د دې ټولو عوض درکړي چې الله پاک کورونو سره د الله پاک مسجدونو سره څومره دغه کار کېږي د خیر کار کېږي هغې کې به زمونږ استادو که خیر تر قیامته پورې ایسئ دا چې تر کمې پورې ودانې دې کې به که خیرې عالمان صاحبان ټول چې کوم دي نو هغه پکې به سبقونه ښیي او ډېر خیر به رسي د ملک جینکۍ او ماشومان به وي او هغې ته به الله پاک دغه ورکړي هغې نه به الله پاک خیر خورئ دا د دین بوزغلی دی د دین بنیاد الله پاک کېښود الحمدلله مونږ تاسو باندې ډېر لوی رحم دی د دیدن تگیا محمد نبی سلطان لزما گل در ریحان لزما زم دینی تا گل در ریحان لزما زم دینی تا د دیدن تگیا محمد نبی سلطان لزما گل در ریحان لزما زم دینی تا گل در ریحان لزما زم دینی تا عجم نتخت ما حسار بن شما درنا قرار یم قرار بن شم
خزان وهل یم بهار بنشم خزان وهل یم بهار بنشم شمبا بهار در رحمتونو دی باران لزما گل در ریحان لزما زم دینی تا گل در ریحان لزما